طالبان د امریکا او کرزي مهم وړاندیز مني. په سلامونو مهارکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې په افغانستان کې طالبان پلان لري د امریکا او کرزي د لویې جرګې وړاندیز ومني او دوی به په نږدې وختونو کې یوه لویه جرګه راوغواړي تر څو د مشروعیت پیدا کولو غوټه خلاصه شي او طالبان نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.